السلام علیکم. تو څنګه خیر؟ خیر شکر. د سړيانډه خرڅه. ها. په دې روډ ناس ته ولې خرڅه؟ تاسو سړی مړی څوک نشته؟ موږ سړی شته په دې حساب نه شي دي. نشي کوي. ها نشي کوي. مشر زوی مې دی زوی دی وګوره. ها. هم ایسو نشه کوي. او اره د مور چې دا غي دوه خويندې یتیمانه لري ما خپل بچوله کړی دي. بس دی الله یې سره دوزي سره منو. دا ماشومان هم ته ساته. دا زه ساتم زوی مې ایسو نشه کوي. یو ځل مې د بوډ هسپتال کې مرکو خوندې ونکړو دلته روجه بله روجه ما لږې لږې پیسې راغونډې کړې ما 15,000 روپۍ جمع کړې ما خلکو له ورکړې خو هغې ته هم څه دغه نه کېده واپس مې بیا راوویسته ما ویل ما سره خو دونه پیسې نشته چې زه به تاسو له زه د میاشتې 15,000 زه خو په خپله په روډ ناست یم د مثال مې د خیرمارې دي دغه مجبوري مې د مجبورۍ نه دلته ناست یم ګوره زه تا ته یو خبره کوم زه چې مخامخ ناست یم داسې وګڼه چې یو ورور دی ناست دی یا یو بچی دی ناست دی چې څه راته وایي ورور دی یم بچی م دی یم دلته کې چې ته دا انډې خرڅوې دا خو تا نه داسې نه خرڅېږي ته وختي داسې ته زما خیال دی تا نه خو چاوا نه غشتې زه لږ ساعته شو رالم زه له ماښامه پورې ماسخوتنه پورې دلته ناست یم ماسخوتنه پورې ناست بس کله خرڅ شي کله پرتې وي بیا دلته هغه دوایانو سټور دی دا مې پرون بیا هلته یو ډېل ته مې کېښود دې کې تا ته 100 روپۍ پاتې کېږي مزدوري د دې ته به دغه 1000 روپۍ پاتې کېږي بس کرۍ مرۍ شي ورکې او نور دغه شپږ 900 به ماته پاتې شي ها دا کمې انډې چې تا روړې دي دا ټولې رسو دي زه وایم چې دا به ټولې په ما راخرڅېږې نو زه ته به دومره وکړې چې نن ورځ خو به دې په دمه تېره شي که نه کور ته به لاړه داسې دې خوښه ده ولې مې نه ده خوښه ټولې ته حساب وکړه رسو دي ما ته ووایه دا ټولې یو دانه پکې ماته شوې ده دغه 15 درزنه دي نو 400 روپۍ درزن مونږ خرڅوو نو دا شوې د 6,000 روپو انډې د 6,000 روپو نو چې دا د نوالم خورې بیا به چېرته دی نو بس بیا به کور ته ځم زه به خو د مجبورۍ نه دلته ناست یم چې بس دا خرڅ شي چې زر خرڅ شي به ماسخوتنه پورې ناست یم چې پوه شم چې خرڅ نه شو بس بیا یو څه ملته یې کېږدم او بس بیا کور ته لاړه شم خو چې نن دا وخته خرڅ شي به بیا خو به ښه په خوشحالۍ ځې کور ته بیا خو زه خوشحالېږم زه خو وایم چې په راشي غونډې رانه سکوچتې کې چې زه کور ته لاړه شم زما خو دا خوښه نه چې دلته ناست یم د 6,000 روپو دي د 6,000 روپو د 6,000 نه زما د 10,000 روپو شوې بیا دې عزت وکړه الله دې دا په دعا نه ځان زما د 10,000 روپو شوې مورې دا انډې چې کومې دي دا نه ما واغشتې خرڅې شوې که نه دا هم ځان سره یوسه کور ته خو دا ماشوم هم ځان سره کا او بس کور ته لاړه د بېوسو خدمتګار یې د ناچارو تابعدار یې بس ښېګڼې ورسره کړې چې روان کله په لار